बल ورځ یو سړی راغی یو مسئلې تپوس یې وکړو مسئلې دا تپوس وکړو چې یو سړی دی هغه ښځې ته 3 طلاق ورکړي نو اوس اخ پیمانه ده نو ما ورته وی چې اوس پیمانه ده نو زه د پیمانتیا څه علاج وکم که ترمیم پکې کول غواړي خو ورشه د پاکستان قانون کې په ترمیمونو پیتی کړو او بیړای ولا غرق کړه هغه لا ورشه شریعت کې ترمیم نه کیږي چې د 3 طلاق ورکړي دي عمل چې د اړه سره تعلق لري واحد شی طلاق دی چې دړه سره تعلق نه لري که په ټوکو کې د ښځې ته ووایي چې یو 2 3 هم در باندې طلاق شو په ټوکو کې دی کوم ما پورن خطر نه جی تاسو بس چل کوي نه جی تاسو بس چل یو غنټه زما د اړه دی خپل لراوس او سړی ډیر شریف سړی دی او تاسو بس چل کوئ والکه د خدای خاطر او کما پرېده زه نه پوهېږم زه ملا نه یم چېرته بل ملا له ورشه ویل نه ته یې ما ته ښودلی ښځې مې ویل چې دنه تپوس وکړه مېړه یې نو داسې کړم نوړه کې مې خیال کولو چې دا اوس د سړي زوی نه دی مال خزه خاون دواړه په دې راضي دي چې دنه تپوس وکړه زما په فیصله ویلی مال ورشه ښځه یې راوله چې دلته چا طالب ته یې نکاح کړمه او ورسره شپه تېره کړي او سبا له هغه طلاق کړي او 3 میاشتې عدت تېر شي بیا به دته روا شي ورشه ښځه یې راوله بس اوچت پاڅېده ولاړ نو بعضې سړی بلکل د سړي زوی نه په خبره نه پوهېږي سړی وي په اشاره پوه شي په اشاره خبره دې کړې نه چې هغه پې بیا پوهي بعضې سړی د مچای غوندې به در پورې نښتی لکه څه عقل وکړه څه سوچ نو زمونږ وطن د دیني او دنیایي دواړو تعلیمونه مبرع ده ایس نشته چالکان ډنډه ګولای کوي او چې ځوانان شي صاحبه دا چې دا موجوده ځوانان ګوري چې په څه قهر اخته دي بیا دغه کار کوي او چې زاړه شي صاحبه بیا به ټوخیږي د ملا د غاړې غوربئ په جومات کې به ناست او ملا به ترې 2 سپېږمو ته راغلی دا ستاسو ژوند دی او دام زندګي ده اس پوه نه شو